نه زه فلسفي یم خلکه نه زه لیونی یم نه زه فلسفي یم خلکه نه زه لیونی یم یو غریب بچی او بل پښتون په پلارګنی یم بعضې ځای کې لږ بعضې کې ډېر یم لوی شوی بعضې ځای کې لږ بعضې کې ډېر یم لوی شوی خیال مې د سبا پیدا شوی پرونی یم خوښ مې دي ګلونه هم اسونه هم ښکارونه خوښ مې دي ګلونه هم اسونه هم ښکارونه خوښ مې نر پښتون دی زه راوړی پښتنی یم او نیت مې دی طواف ته د وطن د تورو خټو نیت مې دی طواف ته د وطن د تورو خټو ستړی د طواف نه د مکې او مدینې یم او زه یې هسې بخمه خو ایمان په ټیپر نه خرڅوم زه یې هسې بخمه خو ایمان په ټیپر نه خرڅوم زه ګلیونی یم خلکه زه ګلیونی یم قدرمنو دې شعرونو کې اول په ړومبي شعر کې غني خان وایي چې فلسفي او لیونی نیم خو په اخري شعر کې پخپله د دې جواب ورکوي چې ما د خلک لیونی ولې وایي هغه په دې وجه باندې وایي چې زه خپل ایمان نه خرڅوم او دلته کې خلک په معاشره په ټولنه کې خلک تر دې پورې راپرېوتې دي چې هغوی ایمان په ټیپرو قدرې باندې هم خرڅوي نو قدرمنو د پښتنو په منځ کې یو متل دی چې د غټې ونې د لاندې وړوکې بوټی وده نه کوي خو غني خان دغه متل هم غلط ثابت کړی غني خان په 1914 کې د باچا خان په کورنۍ کې پیدا شو باچا خان د برصغیر په ګوهند په هغه سترو مشرانو کې و چا چې د انګریز سامراج خلاف د ازادۍ جنګ کړی او که د ځوانۍ نه پس د باچا خان ژوند حساب کو نو هغه تقریبا نیم ژوند اول د انګریز په جیل کې بیا د پاکستان په جیلونو کې تیر کړی د دغه سړی باچا خان چې دی چې خلک په عظیم لیډرانو کې شمار کوي هغه یو غټه ونه وه او غني خان د هغې ونې د لاندې زرغون شوی یو وړوکی بوټی نن یو دومره غټه ونه ده چې د دې خبرې ضرورت نه پېښېږي چې یو پښتون د بل پښتون په مخ کې دا ووایي چې غني خان او هغه ته دا تپوس وکړي چې غني خان څوک دی او بیا ورته هغه دا ووایي چې دا د باچا خان هغه زوی نه و بلکې غني خان په خپل لایف ټایم کې د شهرت بلندو ته رسېدلی و قدرمنو غني خان په دې وجه باندې چې یو بااثره خاندان سره تعلق لره د خپل زمانې په اعلی تعلیمي ادارو کې سبق وی د هغه بې پناه ذهانت او بیا دغه اعلی تعلیمي ادارو د هغه نه یو داسې سړی جوړ کړو چې هغه یو ملټي ډایمنشنل پرسنالټي لرله هغه همګیر شخصیت و هغه یو تاریخ ساز شخصیت و قدرمنو دا هم واورئ چې د پښتو د ادب تاریخ چې موږ لیکو نو د پښتو ادب د ټولو نه زیاته ترقي په 20مه صدۍ کې کړې ده او د 20مې صدۍ ادبي تاریخ چې لیکلی شي نو په هغې کې به د غني خان نوم په ټاپ باندې غني خان نه یوازې یو شاعر بلکې ورسره یو فلسفي یو دانشور یو مجسمه ساز یو انجینیر او یو مصور یعنی پینټر هم غني خان ته پښتانه لیونی شاعر فلسفي شاعر او یا د علم سمندر وایي چېرته موږ دا سوچ کړی دی چې غني خان ته فلسفي ولې ویلی شي او که چېرې هغه ته فلسفي ویلی شي نو بیا د هغه فلسفه څه فلسفه وه د نن په ویډیو کې د غني خان د فلسفې اهم نکات چې دي هغه در سره شریکوم د ټولو نه ډومبی د غني خان د فلسفې ډومبی نکته چې ده هغه دا ده چې هغه وایي چې د ژوند نه چوړ چې دی هغه محبت دی په روحانیت کې په سپریچولیټي کې دې ته جوړ ویلی شي جوړ د چا په منځ کې لکه زه اوس انسان یم نه زما او چې په دې دنیا کې ژوند کوم په دې دنیا کې چې کوم هم څیزونه دي هغه جاندار دي انسانان دي ځناور دي او که نه بېجان څیزونه دي دې ټولو او زما په منځ کې یو داسې جوړ دی چې زه د دوی نه جدا نه یم دوی زما نه جدا نه دي د دې ایکسپلینیشن به زه تاسو ته داسې وکړم لکه مطلب دا دی موږ یو سړي له دوکه ورکوو نو دا موږ په ایکچوال کې هغه له نه بلکې خپل ځان له دوکه ورکوو موږ یو اونه کټ کوو نو دا موږ چې یو اونه کټ کوو نو دا موږ داسې یو جرم نه کوو چې دا صرف زموږ دپاره دی بلکې دا جرم د ټول ماحول لپاره دی د ټول فطرت دپاره دی د ټول کائناتو دپاره دی او هر انسان ته به د دې ډیفارسټیشن بیا نقصان رسي نو دغه شان که موږ ښه هم کوو نو موږ چې چا سره هم ښه کوو دا په اصل کې موږ ځان سره ښه کوو دغه جوړ چې کوم دی نو دې ته غني خان محبت وایي او دغه محبت ته هغه د ژوند نچوړ وایي څنګه چې موږ ته پته ده چې خان شاعر و او یو شاعر چې دی نو د هغه فطرت سره کلکه رشته وي هغه فطرت دوست وي نو غني خان د فلسفې دویمه نقطه چې ده هغه دا ده چې هغه موږ ته وایي د فطرت احترام وکړي او هر هغه کار چې د هغې نه فطرت او ماحول ته نقصان رسي د هغې نه ځان بچ کوي د فطرت تحفظ وایي دا په موږ باندې فرض دی د غني خان د فلسفې درېیمه نقطه چې ده هغه د سوچ ازادي ده د ازادۍ په ټولو قسمونو کې د ټولو نه اهم ازادي چې ده د سوچ ازادي ده ځکه چې د سوچ او د فکر ازادي چا سره نه وي نو هغه کریټیکل تینکینګ نشي کولی هغه د یو څیزه تنقیدي جایزه نشي اخیستی هغه د یو څیزه د یو کار د یو واقعي ښه او بدو دواړو ته نشي کتی څنګه نشي کتی نو ګورئ داسې لکه د مثال په تور باندې موږ یو سړی راوستو او هغه لیکچر ورکوي د پاکستان په سیاست باندې او په دغه کمره کې دننه چې کوم خلک هغه ته ناست دی چې هغه اوري نو په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف کسان هم شته په هغې کې د جمعیت علما اسلام کسان هم شته او په هغې کې د MP کسان هم شته اوس چې دغه استاذ کوم هم خبره کوي نه دی په دلیل کوي خو که چېرې دی نشنلیزم پس یو خبره کوي نه په NP ولا بدلږي که دی جمعیت علما اسلام هغه چې کومه نظریه ده یا مولانا فضل الرحمن دی هغې پس یو خبره کوي نو که دی ټیک هم کوي نه به په هغې باندې بدلږي او که چېرې دی عمران خان پسې معمولي غونده کې هم تنقید کوي نو د PTI
چې کوم کارکونان ورته مخامخ ناست دي د هغوی غوسه به انتها ته رسي. دا ولې رسي؟ دا ځکه چې د دې ځای نه دوی خبر نه دي خو د دوی مایند هایجیک شوی دی. دوی د ازادۍ سره سوچ نشي کولی. د دوی په مایند باندې قبضه ده د چا د دغې پارټو او د دغې سو کالډ لیډرز مشرانو چې هغه د دوی مازغۍ هایجیک کړي دي. نو دغه غلام سوچ د څه د وجې نه دا یا د دې د وجې نه چې یو سړی د نظریې نه متاثره شي او په هغې نظریې په محبت کې چې کوم دی انتها ته ورسي یا یو سړي نه متاثره شي او د شخصیت پرستۍ انتها ته ورسي. خو خبره صرف دې ځای نه ختمېږي بلکې څه خلک او په نن زمانه کې خو ډېر زیات خلک د خپل خوړ کې راګیر دی انا پرسته دي نرګسیت دې ته ویلی شي چې د خپل ځان نه متاثره سیلف انسپایرډ او سیلف امپرسډ خلک دغه خلک چې کوم دي نه که دوی باندې ته داسې یو تنقید وکړې چې د ده د ښې دپاره تعمیري تنقید وي نو هم پرې بدلږي او که د ده د دروغو تعریف وکړي نو دی په جامو کې نه ځایېږي. د دې وجې نه هم دی هغه آزاد سوچ نشي کولی. کوم خلک د سوچ ازادي ورته میسر نه ده نو هغه تنقیدي سوچ نشي کولی. څوک چې تنقیدي سوچ نشي کولی نو هغه د هغه تخلیقي صلاحیت په ځمکه باندې پروت وي. هغه تخلیق او کریټیویټي نشي پیش کولی. دې پورې چې دی حقیقت ته هم نشي رسېدی. قدرمنو د خان په فلسفه کې بله نقطه برابري او مساوات دی. خان په دې باندې کلک بیلیف ساتي چې د چا هر مذهب دی د چا هر قام دی د چا هره فرقه ده او څوک ته پیسو لحاظ سره مالدار دی او که غریب دی د خاندان لحاظ سره طاقتور دی او که کمزور دی خو ټول یو برابر دي. ریاست له هم پکار دي چې ټول یو برابر ټریټ کړي او موږ خلکو له هم پکار دي چې یو بل یو برابر ټریټ کړو. بله نقطه دا ده چې غني خان په عصري تعلیم باندې دنیایي تعلیم په اصول باندې ډېر غټ زور ورکوي او هغه دې ته د معاشرې د ترقۍ کنجي یا چابي وایي. غني خان صرف په د هلکانو او د سړو په تعلیم باندې نه بلکې ورسره د ښځو په تعلیم باندې هم زور ورکوي او نن هم په پښتنو کې په زرګونو باندې ډیګري هولډر زنانه په کور باندې ناستې دي صرف او صرف د دې د وجې نه چې د کور نه ورته د کار کولو اجازت نه میلاویږي او پښتانه چې نن هم په خپلو هلکانو باندې څنګه سبق وایي نه هغه شان په جینکو باندې سبق نه وایي. نو غني خان د نن نه 100 کاله مخکې هم په دې خبره باندې زور ورکړی چې تعلیم که یو طرف ته د ترقۍ کنجي ده خو بل طرف ته تعلیم صرف او صرف د سړو دپاره نه دی بلکې د زنانو دپاره هم دی او بیا یې ته په عملي توګه باندې د خپل خاندان نه ثابته کړې وه چې د خان په کورنۍ کې چې څنګه سړو سبق ویلی همدغه شان زنانو سبق ویلی. په دې وجه باندې خو غني خان په خپل یو شعر کې وایي چې بې تعلیمه ښځه غوا ده څښو کټوله بې بها ده. دا شعر چې دی نه د دې ایکسپلینیشن داسې دی چې مطلب دا دی چې دغه ښځې زمونږ چې کومې دي چې په کور کې کارونه کوي نو که چېرې دوی تعلیم کړی و نو د دې نه ښه کارونه به یې کول او دغه شان که چېرې دوی تعلیم کړی وی نو دا دوی چې نن په کوم مقام باندې دي یا د دوی پوهه په کوم ځای باندې ده دا به د دې نه ډېره زیاته اوچته وه. او غني خان چې بې تعلیمې ښځې ته غوا وایي نو پخپله بیا په دې کې په راتلونکي چې کوم شعرونه دي په هغې کې د هغې ایکسپلینیشن هم کوي خو زمونږ پښتنو کې خو دا کار دی چې موږ خړومبی خبره اورو او وروسته خبره ورپسې بیا نه اورو او ډایرکټ چې کوم دی نه ور په هغې باندې بدې ردې شروع کړو کنځلو پورې پکې لاړ شو. قدرمنو غني خان دا هغه چا زوی و چې چا خپل نیم ژوند په جیل کې تېر کړی و هغه د مزاحمت نښه وه د مزاحمت علمبردار و. نو په دې وجه باندې غني خان هم په خپل فلسفه کې دا وایي چې جبر چې کوم دی ظلم چې کوم دی نه د هغې خلاف راپاڅېدل پکار دي او د مزاحمت لاره خپلول پکار دي. دا نه چې د هغې په ځای باندې مونږ دا ووایو چې دا د خدای د طرفه ته یا زموږ د اعمالو نتیجه ده. د دغې مزاحمت په لاره کې چې کوم مصیبتونه راځي نو ډټ کر د هغې مقابله کول دي. تر اوس څنګه چې موږ ته پته ده چې د باچا خان نظریه د عدم تشدد نظریه وه او ګاندیجي وایي د پاکستان د هندوستان د ازادۍ نه لږ وخت مخکې پښتونخوا ته دوره کړې وه او چې دلته کې راغې نه دا خبره یې کړې وه چې په هندوستان کې د عدم تشدد خبره کول څه ګران کار نه دی ځکه چې هلته کې هغه قامونه اوسېږي چې کوم قامونه په د مخکې نه چې دي نه هغوی د جنګ نه ډډه کوي جنګ نه خوښوي. خو دلته کې دې معجزې کتوله راغلی یم چې باچا خان په پښتنو باندې څنګه شوپ وکړو چې هغه پښتانه چې د هغوی په سوونو زرګونو کاله په جګړو کې تېر شوي دي او هغوی په تشدد باندې بلیف ساته او د عدم تشدد په لاره باندې روان کړل. نو غني خان هم د خپل پلار دغه د عدم تشدد دا نظریه چې کومه ده نو په دې باندې کلک بلیف ساته او دا یې وی چې د تشدد لاره چې ده هغه تباهۍ طرف ته او د عدم تشدد لاره یو پایدار مستقل امن طرف ته تللې ده. موږ د غني خان شعرونه ولولو نو د هغې نه موږ ته پته لګي چې په غني خان په سوره ځایونو کې د پښتنو نه د هغې د بېخوندۍ د وجې نه د هغې غلطو کارونو د وجې نه چې نه دي کول پکار د هغې د وجې نه ګیلې هم کړي دي په دوی باندې تنقیدونه نیوکې هم کړي دي خو بل طرف ته خپل کام سره کلکه مینه ساتي خپل کلتور چې دی هغه ډېر زیات خوښوي تر دې پورې چې هغه د پښتنو نه بغیر جنت ته تلو ته هم تیار نه دی او په خپلو شعرونو کې وایي چې خدایه شکر چې پیدا دې د دې کام کړم خدایه شکر چې پیدا دې د دې کام کړم او د پښتون د نر وجود دې یو اندام کړم او په والله چې د جنت نه به شم ستون په والله چې د جنت نه به شم ستون که کنځل پکې وانه ورم د پښتون. ډېره ډېره مننه.